د چا موټر او بنگلو ته هیڅ خفګان نه کوو د چا موټر او بنگلو ته هیڅ خفګان نه کوو مونږ چې شپېتو ګټو وای چې روپۍ ډېرې دي زما بچې هم د کتاب قلم غوښتنه کوي زما بچې هم د کتاب قلم غوښتنه کوي خو کباړ ځکه ټولوي چې بې وسۍ ډېرې دي. السلام علیکم مینوالو، سید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ یې د صحت په جامه به. مینوالو د سالار ټي وي مقصد هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي تاسو سره معرفي کول دي. په دغه لړ کې راغلیو پلوسې کلي ته چېرته چې زمونږ یو ډېر ګران رور چې په پښتو میندې د پښتو دپاره د هغې ډېر زیات کارونه کړي دي، ډېرې هلې ځلې کړي دي. ښاغلی هارون هیواد صاحب سره نن د سالار ټي وي د نننۍ مرکه جوړه شوې ده. نو راځئ ملګرو چې په سالار ټي وي کې هارون هیواد صاحب ته ډېر زیاته مینه او هرکلی وایي. هیواد صاحب سلامونه مې واخلئ. وعلیکم السلام سالار صاحب، ډېره مننه کوم ستاسو اول تاسو موږ له دومره تکلیفو کو راغئ نو ستاسو ډېره مننه کوم. هارون وروره داسې په لنډو ټکو کې کتونکو سره داسې لنډه شان پېژنګلو وکړه. زی نوم محمد هارون اقبال لرم او ادبي نوم مې هارون هیواد دی. په لوسۍ کلي یونیورسټۍ سره جوخ په 2000 کې مې سترګې غړولې. هدایت الله خلیل مې د پلار نامه ده. بس نو ستاسو په مخ کې. او دا شاعري هم د کله نه شروع کړې ده؟ شاعري خو زه هغه وخت کې 9م کلاس کې وم چې شاعري مې شروع کړې وه. 10م کې ما باقاعده غزل شروع کړی و. اوس 11م کې یم. هارون هیواد دا هیواد تخلص د دې معنی څه ده؟ په دې هم کتونکو سره خبرې وکړو. دا هیواد تخلص تاسو د نوم ځان لپاره څنګه منتخب؟ هیواد د پښتو لفظ دی، دا معنی لري وطن ته وایي. دا زما استاد محترم سید صابر شاه صابر صاحب په خوښه باندې د تخلص مالی خدای شوی دی. هیواد تر دې دمه به هم د پښتو دپاره څومره کار کړي؟ څومره غزلې، نظمونه، شعرونه څومره کار هم کړی پښتو دپاره؟ موږ خو څه دومره کار نه دی کړی، څه نه یو، خو بس داسې ټکه پکه غزلې او یو څو نظمونه به وي. نو شمار راته نه دی معلوم، خو بس شته دی. او په شاعرانو کې د خوښې استاد یا که زه داسې ویم چې د چا کم شاعر نه ډېر متاثر یا ستاسو استاد محترم نوم کوي هغه د مینوال سره شریک؟ زموږ استاد محترم د 55 کتابونو خالق جناب سید صابر شاه صابر صاحب غریب آباد تحقال والا، داغه رنګ کې رنګ یو او داغه دعاګانې او داغه سوری دی چې موږ دې ځای ته رارسېدلي یو. هارون هیواد صاحب په لومبي ځل چې تاسو کله شعر ولیکلو یا مثال تاسو ته پته ولګي چې د هارون دننه یو هیواد هم موجود دی، نو هغه ټایم څه احساسات ستاسو؟ دا خو ډېر مخکې نه و، خو زه به داسې شرمېدم چاته مې نه ظاهرولو. نو بیا مې ابو ته پته ولګېده نو ما له ډېر داد راکړو. زه یې په سپورټ باندې مخکې راغلو، استاد لی بوتلم نو د والد صاحب په سپورټ باندې زه داسې مخکې راغلی یم. هیواد صاحب خبرې به هم کوو، خو زه خو وایم چې داسې په ګرمه کې زموږ د مینوال تاسو شعرونه ډالې؟ او جی بالکل، یو شعرونه به درته ووایو. یو غزل به ووایم، غزل نه مخکې به یو 2 شعر ووایم چې د انقلاب دلته هوا راځي خو لږه لږه. د انقلاب دلته هوا راځي خو لږه لږه، زموږ په زړونو کې رڼا راځي خو لږه لږه. او سالار صاحب داسې هم نه ده چې مې تګنې بیخي هېر شوی، داسې هم نه ده چې مې تګنې بیخي هېر شوی، اوس هم په تا پسې جړا راځي خو لږه لږه. دا شعر به ووایه. ډېره مننه. داسې هم نه ده چې مې تګنې بیخي هېر شوی، اوس هم په تا پسې جړا راځي خو لږه لږه. او دا یو غزل به ورته ووایم، زوړ غزل دی چې چا شاید چا نه اورېدلی یا یې دپاره و چې اورېدلي نو خاطر دې پرې نه درانوي چې مرګ ډېر ظالم دی ګلالي خاورې کې. مرګ ډېر ظالم دی ګلالي خاورې کې او بلها درانه درانه سړي خاورې کې. ډېره مننه. مرګ ډېر ظالم دی ګلالي خاورې کې او بلها درانه درانه سړي خورې کې. او تا نه ما بل څه شو کولی نه شي، تا نه ما بل څه شو کولی نه شي، او تا نه به ما د غریبي خورې کې. ډېره مننه. تا نه ما بل څه شو کولی نه شي، تا نه به ما د غریبي خورې کې. اکثر بې شرمه بې غیرته کشر، اکثر بې شرمه بې غیرته کشر د مشرانو سپین پټکي خورې کې. دا شعر به ووایه. ډېره مننه. دی اکثر بې شرمه بې غیرته کشر
د مشرانو سپین پټکی خوري کې او سالار صاحب دا یو شعر تاسو ته ډالۍ وي چې څوک دې پښتو له ګوره هېڅ نه کوي څوک دې پښتو له ګوره هېڅ نه کوي څوک دې پښتو له زندګي خوري کې مننه دي څوک دې پښتو له ګوره هېڅ نه کوي څوک دې پښتو له زندګي خوري کې مونږ چې دا تور تهمتونه وړو مونږ چې دا تور تهمتونه وړو مونږ به دا سپین خاپیري خوري کې ډېره مننه او مقطع ده پکې چې د ګل په شان ځواني ځوانانو له تل د ګل په شان ځواني ځوانانو له تل د بل هیواد مسافري خوري کې ډېره مننه دي حیواد صاحب دا راته زیاته کې چې د پښتو په شاعرۍ کې په کم صنف هم زیات کار کړی جی دا غزل ډېر خوښوم او غزل کې مې کار کړی نظم به داسې لږ غوندي خو غزل مې ډېر خوښ دی او په غزل کې انشاءالله کار کوم مخکې مې اراده ده که چېرې نظم هم لیکلي نو هغه هم د مینوالو سره شریک کړي یو نظم دی بس هڅم کړی امید ده چې مینوال خوښ شي عنوان یې دی مرګ چې مرګ یو داسې حقیقت دی مرګ یو داسې صداقت دی مرګ یو داسې حقیقت دی مرګ یو داسې صداقت دی چې په دې ټوله کیسه کې هم په دغه مسله کې په والله اختلاف نشته او د هیڅ چا اختلاف نشته که کافر که مسلمان دی مرګ په هر چا را روان دی که امیر دی هغه هم مري که فقیر دی هغه هم مري مرګ سپېڅلی حقیقت دی او مرګ ښاغلی حقیقت دی خو مرګ بد نه دی مرګ ښه دی مرګ د ژوند د مخ میړه دی خو مرګ بد نه دی مرګ ښه دی مرګ د ژوند د مخ میړه دی مرګ د ستړي ژوند پرده ده مرګ سکون دی مرګ دمه ده او ورک شه نه به زړه چودون وي ورک شه نه به زړه چودون وي مرګ نه پس به تل ژوندون وي مرګ یو خوب دی ژوند زنځیر دی او مرګ د تل ژوند تعبیر دی مرګ د تل ژوند تعبیر دی داسې په یو نظم خو نه معاف کوم ځکه چې د پلوسۍ ته دغه پېښور نه راغلی یم تاله نو نور به څه شاملوي یو غزل به در سره شامل کړم زوړ غزل دی چې منمه چې هندوان د مړو لاشونه سوځوي منمه چې هندوان د مړو لاشونه سوځوي افسوس دی مسلمان ژوندي جانونه سوځوي ډېره مننه او جړه رب ته پکار د په تیاره کې تنهایۍ کې جړه رب ته پکار د په تیاره کې تنهایۍ کې الله به پرې زموږ ټول ګناهونه سوځوي او دا کونډه جوړ خشاک په کور کې نه لري ملګرو دا کونډه جوړ خشاک په کور کې نه لري ملګرو دا کونډه د بچیانو کتابونه سوځوي دا شعر ډېره مننه دي سالار صاحب ډېره مننه ډېره زیاته مننه سالار صاحب دا کونډه جوړ خشاک په کور کې نه لري ملګرو دا کونډه د بچیانو کتابونه سوځوي او پښتو پسې سپک وایي پښتنو پسې سپک وایي اغیار راله په دې خبره زړونه سوځوي او یو کس دی چې د چا د لاس خطونو ته جړیږي یو کس دی چې د چا د لاس خطونو ته جړیږي یو کس دی چې د چا د لاس خطونه سوځوي او مننه جی مقطع ده پکې چې راښکاري د هیواد په نوم پیغور ولا چا ورکړه راښکاري د هیواد په نوم پیغور ولا چا ورکړه لګیا ده د هیواد ټول تصویرونه سوځوي ډېره مننه مینوال ته یاد وي چې په دې ماشومه سټه دا کم شعر چې د لیکلی دی نو ډېر ښه شاعران ډېر د عقل خاوندان که چېرې دا شعر هغوی ته د زړه په سترګه دی هغوی ته وګوري نو ډېر د کار شعر دی زه خو د دې شعر نه انتهایي متاثر شوم حیواد صاحب څنګه چې تاسو لکه د پروګرام په سټارټ کې یو خبره وکړه چې یاره زه سټوډنټ یم او سبق وایم که نه نو دې سبق سره سره د شاعري دا لږه مشکله نه لږه مشکله خو ډېره نه ځکه چې دا د زور کار نه دی دا الهامي کار دی نو دې کې څه زور نه او سبق ځان له مشکل دی بیا بلکې کم کلام داسې لیکلي نو غم دی مینوالو سره شریک یو غزل ورته ووایم شاه سوار رور خوښ دی رضا هغه ته به یې ډالۍ کړم چې ستا بېلتون تریخ حقیقت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ستا بېلتون تریخ حقیقت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی او بې له تا په ما قیامت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره مننه او د هجران په سپېره غېږ کې د بېلتون په توده دشته د هجران په سپېره غېږ کې د بېلتون په توته دشته د مودونه رفاقت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره زیاته مننه او چا ویل نفرت ښه نه دی زه په دې باندې حیران یم چا ویل نفرت ښه نه دی زه په دې باندې حیران یم د نفرت نه مې نفرت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره زیاته مننه او جهالت مو په اوږو دی او علمونه د خپو لاندې جهالت مو په اوږو دی او علمونه د خپو لاندې دلته دغه انسانیت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره زیاته مننه او د نفرت نوغې ویستوله محبت زرغونېدوله د نفرت نوغې ویستوله محبت زرغونېدوله ما شیندلی محبت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه سالار صاحب د نفرت نوغې ویستوله محبت زرغونېدوله ما شیندلی محبت دی
چې دا ښه دی که ښه نه دی اوس که نه راځي نو خیر دی هېڅ پروا د هیواد نشته مقطع شعر دی اوس که نه راځي نو خیر دی هېڅ پروا د هیواد نشته اوس خو بې له تا عادت دی چې دا ښه دی که ښه نه دی ډېره مننه هیواد صاحب څنګه چې د ملګرو ته هم معلومه ده تاسو ته هم پته ده چې یاره د سالار ټي وي مقصد مسافرو دپاره زه زیات کار کوم هغه حفظ زړونو دپاره ګرځو کوم چې خپل وطن یادوي یا خپل بچي خپل اولاد سړي ته یادېږي نو زیاتتر زما د سالار ټي وي مقصد مسافرو دپاره کار کول دي نو که داسې کم کلام د مسافرو دپاره لیکلي نو هغه هم شریک کړئ موږ سره د مسافرو دپاره خو مې داسې خاص کلام نه لیکل انشاءالله اوس به ولیکم هغې ته به ډالۍ کو یو غزل دی چې ته دې کوه زور او زیاتي د زړه نه نشم ویستی ته دې کوه زور او زیاتي د زړه نه نشم ویستی بیا دې هم یاره زه بیخي د زړه نه نشم ویستی ډېره زیاته مننه او دا ورپسې چې لی پلی یم زیړه زیړه صحرا دا ورپسې چې لی پلی یم زیړه صحرا هغه سرې شونډې ګلابي د زړه نه نشم ویستی او هغه چې زه د ژوندون تندک ته پرېښې نه یم هغه چې زه د ژوندون تندک ته پرېښې نه یم دغه د شمار یو څو سړي د زړه نه نشم ویستی ډېره زیاته مننه او رقیبه معاف مې کړې خو مخې له مې بیا را نشي رقیبه معاف مې کړې خو مخې له مې بیا را نشي ستا د روغجنه د غلي د زړه نه نشم ویستی زه پرې وختونه تېرومه د خزان ژوند زه پرې وختونه تېرومه د خزان ژوند ستا اننګي سپرلي د زړه نه نشم ویستی مننه جی مقتره چې هیواد هغه ښکلی بل رنګه سبل رنګه و هیواد هغه ښکلی بل رنګه سبل رنګه و هغه چنار ځواني د زړه نه نشم ویستی دا شعر بیا وایه ډېره زیاته مننه هیواد هغه ښکلی بل رنګه سبل رنګه و هغه چنار ځواني د زړه نه نشم ویستی ډېره مننه سالار صاحب د غزل نه مخکې یو دوه شعره دي ځکه هر څو سختو کې ګیر یمه مین یم پته ځکه هر څو سختو کې ګیر یمه مین یم پته قسم په خدای د سر نه تېر یمه مین یم پته اوس خو مې یو ساعت هم بې له تا نه تېرېږي زه لیونی یاره ښه ډېر یمه مین یم پته ډېره زیاته مننه غزل مطلب ده چې لر او نه د بر دې کم نو پرېږدې خوم لر او نه د بر دې کم نو پرېږدې خوم ښه چې در په در دې کم نو پرېږدې خوم او ډېره زیاته مننه وینې مې د زړه په سر روانې دي غصې په خنجر دې کم نو پرېږدې خوم ډېره زیاته مننه او زه چې نغمه بار وم ستا د زړه ومه زه چې ساندګر دې کم نو پرېږدې خوم ډېره زیاته مننه او مینې نه خبر نه وم نو ډېر ښه وم مینې نه خبر دې کم نو پرېږدې خوم ډېره زیاته مننه مینې نه خبر نه وم نو ډېر ښه وم مینې نه خبر دې کم نو پرېږدې خوم وخته لکه ستا غېږ کې وفا نشته وخته چې نهر دې کم نو پرېږدې خوم د اخري دواړه شعره مسافرو ته ډالۍ چې وخته لکه ستا غېږ کې وفا نشته وخته چې نهر دې کم نو پرېږدې خوم ډېره زیاته مننه وخته لکه ستا غېږ کې وفا نشته وخته چې نهر دې کم نو پرېږدې خوم او دا خصوصي مسافرو ته ډالۍ چې ای بې وسې ټول د بل هیواد دې کم ورک مسافر دې کم نو پرېږدې خوم ورک مسافر دې کم نو پرېږدې خوم ډېره مننه ډېر ښکلی ډېر مزدار هارون صاحب داسې زمونږ د سالار ټي وي یو نوې پیټرن شروع کړی چې شاعر نه په اخره کې بیا موږ یو تپوس کوو چې داسې یو ارمان په زړه کې لرئ چې هغه نیمګړی پروت وي تاسو وایئ چې دا پوره شي ارمان دا لرم چې دا مدرسه کې یم چې دا مکمل شي سکول مکمل شي او شاعرۍ کې لږ پښتو لپاره ښه کار وکړم ښه ډېر کار وکړم بس دا زما غټ ارمان ډېر زیاته مننه په اخره کې به زمونږ مینوالو ته څه پیغام ورکړو زمونږ د صابر رڼا ملګري تحریک بس دا یو پیغام دی چې پښتو وایي پښتو لیکئ او پښتو کوئ دا زمونږ پیغام دا زمونږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان